سلام له خورشیده د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د غزني خواجه عمري ولسوالۍ له یوه کال وروسته بیرته د افغان ځواکونو له لوري ونیول شوه. د غزني والي وحیده کلیمزی وایي دغه ولسوالۍ پر غزني ښار د طالبانو له ډله ییز برید وروسته افغان ځواکونو پرېښې وه چې بالاخره نن سهار نږدې 9 بجې تر لږ مقاومت وروسته نیول شوې ده. د نوموړي په وینا د یادې ولسوالۍ د بیرته نیونې پر مهال افغان ځواکونو او د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی، خو طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات په لاس کې نشته. د یادولو وړ ده چې دا له د یک ولسوالۍ وروسته په تیرو 2 اونیو کې دویمه ولسوالۍ ده چې افغان ځواکونه یې له طالبانو نیسي. تیره شپه او نن سهار په غزني کې میشت د وسلوال پوځ زړورو ځواکونو د خوجمرۍ ولسوالي چې د تېر یوه کال را په دې خوا د دښمن ته تسلط لاندې وه تصفیه شوه او د دښمن د وجود څخه پاکه شوه. اوس هم په شاوخوا سیمو کې د موږ د مسلحو قواو تصفیوي عملیات جریان لري، دوام لري. د اختر په تیرو 3 ورځو کې په بېلابېلو پیښو کې 11 ولسي وګړي او 19 دولتي سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي په دغو پیښو کې چې د لوګر، هلمند، بغلان او کاپیسا ولایتونو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي 7 ولسي وګړي او 9 دولتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا په دې ورځو کې په ټول هیواد کې د دولت د وسلوال مخالفینو له 70 بریدونو چې 15 په کابل کې وو مخنیوی شوی او همداراز په کابل کې د یو موټر بم په ګډون د 7 چاودنو مخه نیول شوې ده. د ملي دفاع وزارت سرپرست او د بهرنیو ځواکونو لوی قماندان د میدان وردګو د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه تېره ورځ دغه ولایت ته ولاړل. د دغه ولایت والي له یادو چارواکو سره په یوې امنیتي ناسته کې وویل میدان وردګ د کابل یو له دروازو شمیرل کیږي او طالبان هڅې کوي څو له دې لارې کابل ناامنه کړي او په وینا یې د دغه ولایت امنیت او ناامني نیغ په نیغه پر کابل اغیز کوي. نوموړي همداراز له اړوندو مسؤلینو وغوښتل چې شپني عملیات باید له سیمه ییزې ولایتي ادارې سره په همغږۍ ترسره شي څو ولسي وګړو او عامه ځایونو ته زیان ونه وړي. له دې سره سم اسدالله خالد میدان وردګ یو مهم او ستراتیژیک ولایت یاد کړ او زیاته کړه داسې پلان لري چې تر دې وروسته شپني عملیات له ولایتي ادارې سره په همغږۍ ترسره شي. په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت سرپرست تېره ورځ د کابل کندهار لویې لارې له یو شمېر پوستو هم لیدنه وکړه. اسدالله خالد د ملي اردو له یو شمېر سرتیرو سره په کتنه کې وویل د لویو لارو د امنیت ټینګښت زموږ له لومړیتوبونو څخه دي او دوی ته یې د لویې لارې د لا ښه امنیت د ټینګښت په موخه لازمې سپارښتنې هم وکړې. نوموړي پر یاده لاره د میشتو ځواکونو د کړنو له ستایلو سربیره د هغوی ستونزې هم واورېدې. او 18 طالبان په لوګر کې په یوې نښته کې ووژل شول. د لوګر د امنیه قماندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي په دغه نښته کې چې تېره ورځ د محمد اغې ولسوالۍ په پران سیمه کې ترسره شوې 4 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا په دې لړ کې د یادې ډلې یو شمېر وسلې او نور پوځي تجهیزات هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. دا ورته د مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.